د اسلامي امارت واکمنۍ د جمهوریت نظام د چارواکو د ساتنې اعلان وکړ. نوموړې واکمنۍ د جمهوریت چارواکو ته د خوندیتوب کارتونه ورکړل. د دغه واکمنۍ چارواکو ویلي پخواني چارواکي د هیواد تراشي موږ امنیت ساتلو ته ژمن یو. بلخوا په افغانستان کې د کافرو د یوې نښې خلاف مهم کمپاین پیل شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د جمهوریت د چارواکو په اړه خبر لرو، خو پیل د کافرو پر نښان کوو. د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې له روغتونونو څخه صلیب ته د کمپاین په تور د طبي علامې پاکولو کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو امر بالمعروف په کندهار کې د درملتونونو مالکانو ته ویلي د دې علامې استفاده کول ورته کمپاین او رسمول عظیمه ګناه او پاکول یې ثواب لري. خو همدا 2 ورځې وړاندې په قرغیزستان کې د طالبانو سفیر مولوي عبدالشکور حقانی د قطر له سفیر سره په لیدنه کې په خپل صادر کې همدا نښه کارولې ده. په حلقه شوي ځای کې لیدل کېږي چې د طالبانو سفیر پر اوږه پروت صادر همدا نښه لري. د ټولنیزو شبکو کارکونکو لیکلي دلته او هلته د استفاده کولو حکم څه دی، بلته مسلې او خپله پرې حملې همدې ته وایي. له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د تماس کمیسیون وایي هیواد ته تازه راستنه شوو 32 کسانو ته د خوندیتوب کارتونه ورکړل شوي دي. د یاد کمیسیون مشر شهاب الدین ویلي هغه افغانان چې د منفي تبلیغاتو له امله وتلي باید وطن ته راشي، ځکه دلته اوس سوله ده او په هره برخه کې پرمختګ روان دی. له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د تماس کمیسیون شنبې پر ورځ د زمري پر 4 پر ایکس باندې لیکلي چې هیواد ته پر راغلو کسانو کې د فراه پخوانی امنیه قومندان اسدالله شیرزاد او د بامیانو د ولایتي شورا وکیل سید حسن اسدي ترڅنګ د پوهنتون یو استاد هم شامل دی.